او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی په صحیح مسلم کې دی اعوذ بک من البخل والكسل والهرم وارذل العمر یا الله تا پورې پناه نیسم د بخل نه د سستۍ نه او د ارذل العمر نه هغه عمر چې سړی پکې ذلیله شي سپک شي بچی پورې خاندي نوسی پورې خاندي بیماری ښځه ترې تنګی شي همیشه الله نه د عافیت سوال غواړي او د الله نه د ښایسته ژوند سوال کوئ چېرته دا مه وایي چې الله اوږد ژوند راکړه دا بچي به مې خدمتونه کوي او دا ښځه به مې خدمتونه کوي ورته ژوند هېڅ پته نه لګي بیا همدقه بچي د دې مور سره کوټه کې دننه د دیوال نه اخوا کله وایي مرګ یې پړده ده کله وایي داسې کله وایي دغه نو همیشه د الله نه د عافیت سوال کوئ او یا الله انسانانو ته مه محتاجه وه تر دې چې خپلو بچو ته او یا الله خپلې ښځې ته مه محتاجه یو رشته ده په دنیا کې چې هغه نه تنګېږي ستا په خدمت هغه مور پلار دي او چې سړی هغه عمر ته ورسي هغه نه وي غالبا هغوی نه وي صرف دا مور پلار دي چې دوی د بچي په خدمت نه تنګېږي څومره که دا بچی معذوره یو که دی هر څه دغه مور پلار پورې غریبان چې څو پورې هغوی په بدن کې صحیح لګي وهي راکاږي خو په دې سوچ به نه پرېوځي چې دا بچي به هم زما په خدمت چېرته تنګ نه شي یا دا ښځه نو دا خبره به کېدی شي کېده نو ځکه د الله نه دا سوالونه مه کوه سوال دا کوه ای الله وایه چاته مې مه محتاجه وه داسې ژوند د الله نه غواړه لكي لا يعلم بعد علم شيئا د دې دپاره چې نه پوهېږي وروستو د پوهې نه په هېڅ شي باندې دی انجام شي ذلیل عمر ته چې ورسي وروستو د علم نه ناپوهه شي ماشوم ته جوړ شي بلکل ان الله علیم قدیر یقینا الله پوه دی قدرت واله دی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق او الله غوره کړي دي بعض تاسو نه په بعضو باندې په رزق کې چاله ډېره ورکړې چاله لږه دا ټول کار د الله دی دې کې زموږ څه دخل نشته رب العالمین یو ناشنا خبره کوي د مشرکانو ته دوی د پوه کولو دپاره فما الذین فضلوا بس نه دي هغه کسان چې غوره کړی شوي دي په رزق کې برادي رزقهم ورکوونکي د رزق خپل على ما ملکت ایمانهم هغه چاته چې مالکان دي خیلاسونه د دوی یعنې خپلو غلامانو ته فهم فی سوا چې دوی په هغې کې برابر شي الله وایي داسې نه کوي دا مالداران د خپلو غلامانو له څه نه ورکوي چې د سره شریک شي نو د ځان سره د ځان په شان مخلوق نه شریک کې الله وایي زما سره د مخلوق شریک کړی حالانکه غلام او آزاد دواړه څه دي مخلوق دی خو دی د ځان سره دی نه شریک غلام پرې د آزاد نه شریک کوي د ځان سره ولې تاسو له حسابونه نه دي لیدلي څه لکه تاسو نه یې خبر د روپۍ حساب کوي دا وایي زما مال دی زما او دا زما ځمکه ده هلکه هلته د په شان مخلوق دی او نه یې پرېږدي ځان سره الله وایي زما سره څنګه مخلوق شریک کوئ افبنعمة الله يجحدون آیا د نعمت د الله نه دوی انکار کوي نو د دوی چې دا برخې جوړې کړي د غیر الله دپاره نو نعمت د الله او دوی د بل چا د غیر الله په نوم کو نو دا د الله د نعمت نه څه چلو کو انکار یې وکړو والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا او الله ګرځولي دي تاسو لره د نفسونو ستاسو نه ښځې وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا او ګرځولي دي تاسو لره د ښځو ستاسو نه زامن او نوسي ورزقكم من الطيبات او خوراک درکړی تاسو ته د پاکو شیزونو نه
افبالباطل يؤمنون آیا نو په باطلو معبودانو باندې دوی ایمان لري وبنعمة الله هم يكفرون او د نعمت د الله نه دوی انکار کوي ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی د سوا د الله نه ما لا يملك لهم رزقا د هغه چا چې اختیار نه لري دوی لره د رزق من السماوات والارض شيئا د اسمانونو او د ځمکې نه د څه شي ولا يستطيعون طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال نو مبينوي الله لر مثالنا دو مطلب دی یعنی د الله په مثل څوک نشتی نو څوک ملټوي دي چې د الله په شان ليس كمثله شيء او درشه الله د پر مثالونه مبينوي ځکه چې مشرکانو به مثالونه بیانوي وګورئ لکه د انسان چې دیسي یو الله دیسي جو ګوره دیسي یو الله دیسي الله زما د پر د مثالونه مبينوي مخلوق او خالق کې فرق لکه بعض وی کنه چې ته دې قبرونو ولا ته چې مو او دې باباګانو ته وی ګوره جی ته چې بادشاہ خواله زی نو سبکه وزیر خواله به ورزي نو وزیر به تا ورسي چاته بادشاہ ته نو دا موږ چې دې باباګانو ته پراته یو نو دا وزیران دي نو دوی موږ رسي چاته الله تعالی فلا تضربوا لله الامثال الله د پر مثال مه بیانو سره دنیا کا بادشاہ خو انسان دی ته چې مثال بیان او الله خو خالق دی خالق او مخلوق یو شان ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ وصلات و مثالونه بیانوي په دې سره وضاحت توحید او د شرک او وضاحت خالق او د مخلوق ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال د بنده مثلا عبدا مملوکا مثال د بنده مری یو سره بنده دی مری دی لا يقدر على شيء چې قادر نه په شی باندې ولې نه قادر مری دی نه مالک به اختیار کړي بل طرف ته ومن رزقناه رزقا حسنا او هغه څوک چې رزق ورکړی دی موږ هغه ته د خپل طرف نه ښایسته رزق فهو ينفق منه سرا وجهرا نو دې خرج کوي د هغې نه په پټه او په ښکاره اختیاري دی مالی دی په خلکو یې لګوي په پټه په ښکاره بل طرف ته هغه دی هل یستوون آیا برابر دی دوی نه دی برابر نو الله وایي چې د مخلوق سره نه دی برابر نو بیا مخلوق ما سره څنګه برابر کوي یو داسې دی چې د هغه په لاس کې هېڅ نشته موږ څه یو موږ بندګان یو د چا په اختیار کې یو د الله په اختیار کې یو نو چې اوس یو سړی راولېږي او دقه بنده د الله سره شریک کړي څومره ظلم یې وکړو ځکه وایي الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي الحمدلله په څه ووایي چې یو شان نه دي جواب وشو چې یو شان نه دي چې نه دي یو شان نو بیا صرف د الله حمدونه وایه نو بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلک نه پوهېږي دا بل هم د باطل او د حق معبود مثال دی د بوتانو او د الله په منځ کې د فرق کولو بل مثال وضرب الله مثلا الرجلين او بیان کړی دی الله مثال د دوو سړو احدهما ابکم چې یو د دوی نه چاړه دی لا يقدر على شيء چې قدرت نه لري په څه شي باندې وهو کل على مولاه او هغه بوج دی په خپل مالک باندې ولې
چاړه دی معذور دی څه خیر پکې نشته اینما یوجهه لا یأتی بخیر کم طرف ته چې ولیږي نو نشي راوړی هیڅ خیر هل یستوی هو آیا برابر دی ومن او هغه څوک یأمر بالعدل چې څوک حکم کوي په انصاف سره وهو على صراط مستقیم او هغه په لار نیغ دی یو طرف ته چاړه دی بل طرف ته بیانونکی دی عدل بیانوي نیغه لار خلکو ته ښیي دی ځان له لار نشي پیدا کولی او هغه بل پخپله په نیغه لار دی او نورو ته هم نیغه لار ښیي یو شان دي دواړه نه دي یو شان دا مثال د دوی د بوتانو د الله دی چې څنګه دوی یو شان شو ولله غیب السماوات والارض او خاص الله لره علم د پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې دی یعنی چې کله دا مثالونه بیان شو دلیل دی چې الله سره څوک شریک نشته او د الله ځان له صفات دي ځان له نومونه دي چې د هغه سره ښایي نو یو د الله خاص صفت دا دی چې غیبو باندې هغه پوهه دی وما امر الساعة الا كلمح البصر او ندی یا او ند خبر د قیامت مگر پشان درب دسترګی ده او هو اقرب بلکې د دین هم ډیر نږدې ده الله ته سګران نه دي کېدی شي تسترګ رپې قیامت راشي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارشي باندې قدرت لري والله اخرجكم من بطون امهاتكم او الله راوستلی تاسو د خېټو د میاندو ستاسو نه لا تعلمون شيئا نه پوهېدئ په څه شي باندې وجعل لكم السمع والابصار والافئده او وی ګرځول تاسو لره غوږونه او سترګې او زړونه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ او د الله خالص بندګي وکئ نو بل دلیل د الله د قدرت الم يروا الى الطير ای ندی کتلی دوی مارغانو ته مسخرات فی جو السماء چې راټینګې کړی شوي دي په فضا د اسمان کې پورې ورته نه والله وایي د ځمکې او د اسمان په منځ کې دي ما یمسکهن الا الله بند نه ساتي دوی لره مګر الله بندی نه ساتي د راغورځېدو نه مګر الله ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان لري والله جعل لكم من بيوتكم سكنا او الله پیدا کړي تاسو لره د کورونو ستاسو نه ځای د ارام د الله بل نعمت چې د کورونه ځای د سکون او د ارام ګرځولی دی وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولی دي تاسو لره د سرمنو د څاروونه کوټې تستخفونها یوم ضعنکم چې سپک ګڼئ تاسو هغه په ورځ د سفر ستاسو کې ویوم اقامتکم او په ورځ د دیره کېدو ستاسو کې داسې دي خیمې دي ومن اصوافها او د وړۍ د هغې نه واوبارها او د پشمونو د هغې نه واشعارها او د ویښتو د هغې نه اثاثا سامان د کور ومتاعا الى حين او د فایدې شیزونه تر یو وخته پورې وړۍ د ګډو پشم د اوښانو ویښته د بیزو الله د دې نه ډېر سامانونه تاسو جوړوئ ځان له او فایدې ترې والله جعل لكم
والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله ګرځولي تاسو لره د هغه څه نه چې پیدا کړي دي سوري د څه نه وریځونه ونه دیوال ګټه دا سوري چې هر شي د الله یو رحم دی وجعل لكم من الجبال أكنانا او ګرځولي دي تاسو لره د غرونو نه ځایونه د پټېدو غارونه سرنګان دا هم د فایدو ځایونه دي او دې د فایدو نه هغه څوک خبرې چې څوک په دې غریزو علاقو کې اوسېږي وجعل لكم سرابيل او ګرځولي دي تاسو لره کمیسونه تقيكم الحر چې ساتي تاسو لره د ګرمۍ وسرابيل تقيكم بأسكم او نور کمیسونه چې ساتي تاسو د جنګ ستاسو نه زغري د اوسپنو کمیسونه كذلك يتم نعمته عليكم دغه شان پوره کوي نعمتونه دغه شان پوره کوي الله نعمت خپل پتاسو لعلكم تسلمون دې دپاره چې تاسو د الله حکمونو ته غاړه کېږدئ دا دی چې روژه ماتي کې دومره شی وخوري اخر کې ډرقې وکړي او په خوب ورشي دا نه الله وایي دا دومره څه چې در کوم څه دپاره در کوم غاړه کېږدي زما بندګۍ ته ښه بندګۍ له زور ورکړي چې یاره دومره خیر سره کړي دي نو په کار دا دی چې زه هم بندګي وکړم ګناهونو سره عفوا د نعمتونو سره مستی راتله په سړي کې د کافرانو صفت دی ګورې د بېدینو خلکو فإن تولوا نو که واوړېدل دوی فإنما عليك البلاغ المبين نو یقینا په تا باندې رسول دي ښکاره ستا کار صرف دقه دی یعرفون نعمة الله پیژني دوی نعمتونه د الله ثم ينكرونها بیا انکار کوي د هغې نه واکثرهم الکافرون او اکثر د دوی نه ناشکري کوي یا کفر کوي خو ته پته چې نعمت الله را کړی دی خو په هغه ورځو به څه کوي ویوم نبعث من کل امة شهیدا او په کومه ورځ چې راپورته به کړو موږ د هر امت نه ګواه څوک دی پیغمبران ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نه ورکړی کېږي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی د عذر ولا هم یستعتبون او نه به دوی نه طلب د توبې کېږي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب او کله چې ویني هغه کسان چې ظلم یې کړی دی عذاب لره فلا يخفف عنهم نو نه به سپکېږي د دوی نه ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم او کله چې ویني مشرکان معبودان خپل په کوم ځای کې قیامت کې قالوا ویبا ربنا یا ربا زمن هؤلاء شركاؤنا دا معبودان زمن دي الذين كنا ندعو من دونك هغه کسان چې موږ برا بلل سوا ستانه اقرار وکړه او بعض ځایونو کې انکار کړی سورة انعام کې تیر شي نو دلته اوس دوی اقرار کوي کېدای شي که د اقرار سره الله څه بخښنه وکړي موږ ته ځکه اقرار کوي فألقوا إليهم القول نو هغوی به غزاره کړي دوی ته خبره انکم لکاذبون چې بېشکه تاسو دروغجن یئ هغوی به ورته دا ووایي وألقوا إلى الله يومئذ السلام او ورغزار بکی دوی اللہ تا پا دغا ورز دا صلح خبری چیر اللہ مسکی ام بخی
وضل عنهم ما كانوا يفترون او ركب شید دوینا غدروغ چی دوی بجوڑول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هغه کسان چې کفر کړي دي او منکې خلق د لارې د الله نه زدناهم عذابا زیاد بکو منگا غوی لر عذاب فوق العذاب د پاس د عذابنا بما كانوا يفسدون په دې وجه چې دوی فسادونه کول عذاب د پس عذاب دا کلمه لویږي ويوم نبعث في كل أمة شهيدا او پکم ورځ چې راپورته به کوم بهر امت کې ګواه په دغه ورځ به دوی ته عذاب هم ملاویږي او بله دا چې په دغه ورځ به الله په هر امت کې یو ګواه راولي چې هغه د امت پیغمبر دی علیهم په هغوی باندې من انفسهم د نفسونو د هغوینا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او رابولو تا گوا پا غوی باندی دیسی خبر تیرشی و سورة النساء کی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء او نازل کرده دے منگ پتا باندی کتاب وضاحت کون کی ده هر شی قرآن و حدیث کی هر مسئلہ شتی هر مسئلہ وسوک پی پوشی وسوک پی پوانشی وهدى وهداية ورحمة ورحمة وبشرى للمسلمين او زيري دي دپارا دمننكو واسكر الله چی دیسی کتاب میرا لگلے چی بھائی ارس دی او دیسی آیت راولو چی علماوی قرآن کریم کی جامع آیت اغی اسودی یو دا آیت تی چی دا دیر جامع آیت تی إن الله يأمر بالعدل يقينا الله حكم كيف إنساف سرا والإحسان أو بإحسان كولو سرا وإيتاء ذي القربى أو بور كولو سرا حق نخفل وانتا وينهى عن الفحشاء والمنكر او من كيد بحيايين او دنار وكاروننا فحشا کی آغا گناه را لچه آغا بحيايي سر تعلق ساتي او منکر کی داغینا لو گناهون رالو والبغي او دا ظلمنا يعظكم لعلكم تذكرون نسيات كي تاسو تا دي دا پارا چه تاسو نسيات واخلي باغ نسیتونو کی یو داده وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ او پورا کوئی لوز دا اللہ کلچی لوز کلی دیتاسو اصل کی پدیزی که اللہ پا یو رواج رد کول غوڑی اگی دا پارا دا مقدمه که خودا عربو کی دا عادتو مخی چی لازم با کمزور قبیله د غټي قبیلې سره ملګری کېده په وخت کې دوی جنګونه یو بل سره ډیرو دا اوس د پښتانه خبرې کوي دوی د جنګ نه نه دي خبر او دوی د دغې نه نه دي خبر او دا د دوی ډېر غټ تاریخ پروت دی او د صحابه کرام د اکثر عرب د دنیا چې فتح کړی او دوی به د یو بل سره په مخه د جنګونه دا خبرې به روانې نو دا وړه قبیله کمزوري دا د ځان د ساتلو نه وه یعنې که چېرته چا سره جنګ راشي خو یو مختصر حمله او ختمي نو دې کمزورې قبیلې به د غټې قبیلې سره ملګرتیا کول او قسم به یې خوړو چې موږ به د دوی ملګري او دې ته حلیف ویلی کېږي تاسو به بیانونو کې م اورېدلي کتابونو کې م راځي درسونو کې م راځي چې دې د هغوی حلیف بیا به دوی سې چل کو چې کله به ورته یو داسې بل قوم ملاو شو چې هغه به د دیو نه زورورو نو دلته به یې قسم مات کړو هلته به ورننوتو دا د هغوی عادت الله مسلمانان منع کوي چې تاسو به داسې نه کوئ خصوصا مکی دور کې مسلمانان څه دي کمزوري دي نو ځکه الله د هغوی تربیت کوي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
او مماتوي قسمون ورستو د مضبوط والداغينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او یقینا ګرځولې دی تاسو الله په خپلو ځانونو ذموار. څنګه ذموار دا قسم چې تو خورې الله دې ذموار، الله نوم دې یاد کو ګل. ان الله يعلم ما تفعلون، یقینا الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، او مکیږي په شان د هغې زنانه چې سپړدلي دي سپڼسي خپل من بعد قوه وروستو د مضبوط والي نه انکاثا ټوکړي ټوکړي. دا په مکه کې یو قمقله ښځه وه، دغه شان به دا سپڼسي جوړول او دا به وپیل او د ماښامه پورې به لګیا وه ماښام ته نږدې به هغه خپلو نوکرانو ته ټولو ته به دا اوس بیا وسپړځئ. نو دا دومره محنت چې به وکړو ماښامه پورې هغه به یې څه کړو بیا به یې ضایع کړو. الله وایي تاسو داسې مه کوئ که نه چې یو طرف ته قسمونه مضبوطوئ بل طرف ته یې ماتوئ. تاسو هم هغه شان چل شروع کړو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، نیسئ تاسو قسمونه خپل بیکاره په منځ خپل کې. ان تكون امة هي اربا من امه، د دې د لاسه چې د یو ډله چې هغه ډېره ده د بلې ډلې نه. داسې به نه کوئ الله چې قسم دې وخوړو اوس که دغه قوم د دې بل نه لږ دی او که ډېر دی خو ته به قسم سر ته رسې. انما یبلوکم الله به، یقینا امتحان کوي په تاسو الله په دې سره. په څه سره؟ په دې لږو ډېرو سره چې دا ډله به نه پرېږدي، قسم به نه ماتې. دا ټول امتحانونه دي. امتحان دی، تا قسم وخوړو یو قبیلې سره ملګری شوې بله دې ورځې چې دې نه زوروره، دا اوس د الله امتحان دی چې ستا پته ولګي ته څه کړې. وليبينن لكم يوم القيامة، او خامخا بیان بکی تاسو ته په ورځ د قیامت ما کنتم فيه تختلفون، هغه څه چې تاسو پکې اختلاف کوو. نو اختلاف راغلی دی نو سړی وایي چې یاره دا خلک الله را جمع کولی نه شو، نو ولې نه شو را جمع کولی؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، او که غوښتې الله خامخا ګرځولی به یې تاسو امت یو. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، مگر گمراه کوي چا لره چې وغواړي او هدایت کوي چا لره چې وغواړي. یعنی الله دا غواړي چې گمراهي او هدایت دي. ولې؟ چې د خلکو پته ولګي د ایمانونو، او دنیا کې به گمراه همي هدایت یافته به مي، مؤمنان به مي کافران به مي. هله امتحان روان دی. یعنې داسې خو الله دا ټول خلک په یو دین نه جمع کولی شو او بیا به څه امتحان و؟ سبب امتحان هېڅ به نه و. ولتسألن عما كنتم تعملون، او خامخا تپوس بکیږي تاسو نه د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، او مگر زوی قسمونه خپل بیکاره په منځ خپل کې. فتزل قدم بعد ثبوتها، نو به خویږي خپې ستاسو وروستو د مضبوط والي د هغې نه. د دې یو وضاحت دا دی چې وروستو د استقامت نه به کاږه شئ، خپه خویده دې ته وایي. یعنې په نیغه لاره روان وئ اوس به څه شئ؟ کاږه به شئ. بعضو دا ویلي دي چې کیدی شي ستاسو د لاسه، یعنې ستاسو د لاسه به یو مؤمن چې مسلمان شوی دی هغه به ګډوډ شي. نو وروستو د دې نه چې خپه مضبوطه شوه
دې بېلارې شو. لکه یو سړی به وایي چې یاره دا پلانې انسان چې واوړېدو نو دا به حق نه وي، نو حالانکې هغه حق و، خو دې ته په دې واوړېدو چې دا بله ډله څه ده، ډېره ده، نو دې د مسلمانانو د ډلې نه واوړېدو. نو کیدای شي یو کس دا مسلمان ویني چې یاره دا دې چې ته واوړېدو دا به حق نه وي، نو راشه زه ته هم واوړم. نو یو خپل چې لګېدلې وه هغه څه شوه، وښویده. او دا اولنی مطلب پکې واضح دی، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، او وبسکی بد عذاب په دې وجه چې تاسو خلک واړول د لارې د الله نه، ولکم عذاب عظیم، او تاسو دپاره عذاب لوی دی. ځکه چې د دوی د لاسه یو کافر یو مسلمان ایمان یې څه شو، ایمان یې ګډوډ شو. او کله داسې هم کیدی شي بله مطلب دې کې دا دی لکه یو مسلمان عهد مات کو، غدر یې وکړو، کافر ولیدو چې مسلمان سي چل وکړو، غدر یې وکړو، او مسلمان اوس دې دین ته نه راوړي، یاره وایي دوی خو غدر کوي، هغه کافر عفوا کافر نه راوړي اوس، ولې وایي مسلمان غدر کوي، دا خو د دوی په دین کې خیانت دی، نو ده منع کو اصل کې دا کافر د نیغې لارې نه. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، او ما اخلی په لوز د الله باندې قیمت لږ. دا لوزونه اکثر چې ماتیږي د څه دپاره ماتیږي؟ د دنیا دپاره نه. الله دنیا پې ماله، انما عند الله هو خیر لکم، یقینا هغه شی چې د الله سره دی هغه ډېر غوره دی تاسو لره. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ، ما عندکم ینفد، هغه څه چې تاسو سره دی ختمیږي، وما عند الله باق، او هغه څه چې د الله سره دی باقي دی. قانون دی او په زړه یې ولیکه، دا نه بدلیدونکی قانون دی، څه چې تا سره دی دا ختمیدونکی دی. په دې تکبر مه کوه، مه ټوپونه دومره وهه، هر څه تلو ووهلې، او د الله سره چې څه دي همیشه دي، نو په هغې پسې کوشش وکړه، دا مطلب دی. ولنجزین الذین صبروا، او خامخا بدله به ورکو هغه کسانو ته چې صبر یې کړی دی، اجرهم، اجر د هغوی، باحسن ما کانوا یعملون، په بدله د ښایسته هغه عملونو چې دوی کول. د دې ښایسته اعمالو په بدله کې وله ښایسته اجر ورکوي. من عمل صالحا، چا چې نیک عمل وکړو، یا چا چې عمل نیک وکړو، من ذکر او انثى، نارینه یو که زنانې، وهو مؤمن، په داسې حال کې چې هغه مؤمني، دا شرط موحد وي، ایمان به برابري. فلنحيينه حياة طيبة، نو خامخا جون به ورکو دته جون مزیدار، حیات طیبه. دا داسې انسانانو ته الله نصیب کوي مزیدار جون، سکون، راحت، د الله بندگی، نیک عمل اولاد، عزت، حیا، پراخ رزق، برکت والا رزق، د عباداتو توفیق، دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. ولنجزینهم، او خامخا بدله به ورکو هغوی ته، ولنجزینهم اجرهم، او خامخا بدله به ورکو دوی ته د اجر د دوی، باحسن ما کانوا یعملون، په ښایسته هغه عملونو چې دوی کول. حیات طیبه که غواړې د هغې یو سبب د قرآن سره تعلق دی. فاذا قرأت القرآن، نو کله چې ته لولې قرآن، فاستعذ بالله، نو پناهي غواړه په الله سره، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. ځکه چې شیطان خو به تا مصروفه کوي،
غواړي چې په تا دا تلاوت ګډوډ کړي نو اوله کیسې چلو کا الله پورې پناه ونیسه د شیطان نه. موږ دا اولني دوه درې درسونو کې دې وضاحت کړه. قرآن چې شروع کې نو د دې ویل لازم دي، بیا منځ منځ کې دې ضرورت نشته دی ته. تا شان مونځ چې کې اول پیر چې سوره فاتحه شروع کې اعوذ بالله به وایې، بیا وروسته چې بل سورت شروع کې یا بل رکعت کې سوره فاتحه وایې صرف بسم الله به وایې. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا یقینا نشتی هغه لره طاقت د ګمراه کولو د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی. وعلى ربهم يتوکلون او پر رب خپل ځانونه سپارلی دي. انما سلطانه یقینا زور د هغه چلیږي على الذين يتولونه په هغه کسانو باندې چې دوستي کوي د ده سره. چې چا دوست کړی دی په هغوی زور چلیږي، په مؤمنانو نه چلیږي. والذین هم به مشرکون او په هغه کسانو چې دوی په سبب د شیطان مشرکان دي، په سبب د شیطان شرک کړی دی، منلی د شیطان، هغوی خبره مني او د ده زور په هغوی چلیږي. وإذا بدلنا آية مكان آية او کله چې بدل کې راوړو موږ یو آیت لره په ځای د بل آیت، یعنی د شیطان د ملګرو خبر روانه ده. نو د شیطان د ملګرو یو طریقه دا مو چې قرآن پورې به خندل او اعتراضات به کول. الله وی کله چې موږ بدل کې راوړو یو آیت د بل آیت په ځای، څه مطلب دی؟ منسوخ کو. والله اعلم بما ينزل او الله خپوه دی په هغه چې نازلوي. د الله کتاب د الله پې خپوه دی چې څه پرېږدي او څه منسوخ کوي. قالوا انما انت مفتر وی دوی یقینا ته د ځان نه جوړونکی. بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د خلکو نه پوهېږي. قل ورته ووایه نزله روح القدس من ربک نازل کړی دی دا قرآن پاک روح د ربستانه بالحق برشتیا سره. دا خو جبریل راوړی، یعنی دې کې زما څه وس خو نه رسي، دا خو د الله کتاب دی چې څه کوي. لیثبت الذین آمنوا د دې دپاره چې مضبوط کړي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. څنګه یې مضبوطوي او کوم ځای کې یې مضبوطوي؟ دنیا کې او په آخرت کې. سورت ابراهیم کې موږ ونه ماسپخین يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نو دې قرآن سره الله مؤمنان مضبوطوي دنیا او آخرت کې. وهدى وبشرى للمسلمين او هدایت او زیر دې د پاره د منونکو. ولقد نعلم او یقینا پته د موږ ته انهم یقولون چې بېشکه دوی وی انما يعلمه بشر یقینا ښودنه کوي دته یو انسان. د څه ښودنه ورته کوي؟ د قرآن یو انسان، دا یو نصرانی غلام و مری، دوی به وی دې دته ښودنه کوي. هغه به د دې صفا په دې خوا کې د صفا د غونډۍ خوا کې به سامان خرڅو. نو کله کله به ورسره رسول الله وسلم کېناستو نو دوی وی ده ته دا خبرې ښولې دي. ګوره الله وی لسان الذي يلحدون إليه جبه د هغه کس چې غلط نسبت کوي دوی هغه ته عجمي عجمي ده. وهذا لسان عربي مبين او دا قرآن جب عربی د واضحه. دې دروغو ته وشو هغه عجمي او عربي نو. او بعض مفسرین لیکلي چې دومره عربي بوله ورتله چې صرف جواب به ورکو د خبرې، یعنی په ډېرو خبرو نه پوهېده. الله وایي عجیبه خبره ده. اوس دغه عجمي له دومره فصیح عربي د کوم ځای نه ورله چې دا کتاب یې ولیکو. او چې یو سړی ګمراه شي نو دی بیا په ګډوډو اخته شي. ځکه الله وایي
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يقيننا غكسان إيمان نروڑی بآيتون دالا لا يهديهم الله هدايتنا كيدوي تالا ولهم عذاب أليم أو دويل عذاب درناك دي إنما يفتري الكذب يقينا جولي دروغ الذين لا يؤمنون بآيات الله هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آیتونو د الله دا دوی طریقه ده او لازم به دروغ جوړوي ځکه چې هلته ایمان نه راوړي نو څه نه څه خبرې خو به جوړوي که نه څه عذر به بیانوي واولئک هم الکاذبون او دا کسان هم دوی دروغجن دي اوس یو ډله مکه کې هغه هم وه چې هغه کمزوري مسلمانان او کله کله به پې دې مشرکانو دومره زور راوستو چې هغوی به د کفر خبره وکړه الله دې آیت کې قانون بیان کړو چې که په چا باندې زور زبردستي وشي او دی د کفر خبره صرف په ژبه وکړي او په زړه کې ایمان وي نو دې کې څه حرج نشته په دې سره الله نه رانیسي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی دا روان آیت د عمار بن یاسر رضی الله عنهما بارک نازل مشرکانو ډېر تنګ کړی دی ورته ووایي چې ته دا ووایه چې ما د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کړی دی نو هغه ووایي راغې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عذر بیان کو یا رسول الله دې سره شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که بیا یې داسې هغه شان چل وکړو ته بیا دغه چل وکړه معنی چې دې گنجایش دي من كفر بالله من بعد إيمانه چا چې کفر کو په الله وروستو د ایمان د هغه نه الا من اکره سوا د هغه چا نه چې زور پې وکړی شي وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د هغه مضبوطو په ایمان باندې دا پکې شرط دی زړه به صحیح مضبوط دی ځکه چې په زړه زور زبردستي کېږي په زړه نه کېږي یو سړی وي یاره زه د زړه نه کافر شومه ځکه ټوپک یې راباندې اخوا نو زړه باندې خو زور زبردستي نه کېږي ولكن من شرح بالكفر صدرا مگر چا چې کولاو کړه کفر ته سینه خپله فعليهم غضب من الله نو په دوی باندې غضب د الله دی ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب لوی دی کفر ته چې سینه کولاوي نو دنیا د لاسه کولاوي ذلك دا د دې د لاسه بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة چې دوی خوښ کړی دی ژوند دنیوي په آخرت باندې وأن الله لا يهدي القوم الكافرين او یقینا الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته اولئک الذین طبع الله داغه کسان دي چې مهر والی دی الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم فزړونو د دوی او په غوږونو د دوی او په سترګو د دوی واولئک هم الغافلون او دا کسان هم دوی بے پروا دي لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون خامخا دوی په آخرت کې هم دوی تاوان والدي تاوان نه چې کوم بچ دي هغه دي چې الله دپاره یې سختې تېرې کړي دي دلته تاوانونه شوي دي دنیا کې که سخته چې تېری تاوان پکې راځي که نه شوي الله د آخرت ته تاوان نه بچ کړي ثم ان ربك للذين هاجروا بیا یقینا رب ستا د پاره د هغه کسانو چې هجرت یې کړی دی من بعد ما فتنوا وروستو د دې نه چې تکلیفونه ورکړی شوي دي ورته ثم جاهدوا وصبروا بیا یې جهاد کړی دی او صبر یې کړی دی ان ربك من بعدها لغفور رحيم یقینا رب ستا وروستو د دې کارونو نه خامخا بخنه کوونکی رحم کوونکی دی داسې خلکو باندې الله رحم کوي ولې الله دپاره یې سختې تېرې کړي
او په هغه ورځ به پې خاص رحم کوي. یوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، په هغه ورځ چې را بشي هر نفس چې باس به کوي د طرف د نفس خپل نه، هر نفس به لګي د الله سره به باس کوي. دغه به ډېره سخته ورځ شي. او باس به ولې کوي؟ د ځان خلاصولو دپاره. وتوفى كل نفس ما عملت، او پوره به ورکړی شي هر نفس ته هغه عمل چې کړی دی. وهم لا یظلمون، او دوی باندې به ظلم نه کېږي. ظلم الله نه کوي، ظلم دا بندگان په خپل ځان باندې کوي. نو ځکه الله اوس د یو کلي مثال بیانوي چې وګوره الله له هر څه ورکړي خو هغوی ظلم په ځان باندې وکړو. نو د کلي دا مثال اکثر مفسرین وایي دې نه مراد مکه ده، او بعض وایي عام مثال دی. نو مراد تې مکه ده او عام دی بیا چې څوک هم داسې کار کوي داسې به ورسره کېږي. وضرب الله مثلا قريه، او بیان کړی دی الله مثال د یو کلي كانت آمنه چې و امن والا، مطمئنه په اطمینان سره، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، راتلو باغیتا رزقنا، یا راتلل باغیتا رزقنا داغی پراخا، من كل مكان ده هر زینا. اس کلی دے امن دے اطمینان دے او رزق سے دے پراخا دے. فكفرت بأنعم الله، نو کفر یې وکړو په نعمتونو د الله، ناشکري وکړه. یو یې ناشکري وکړه، بل کفر ګوره دام دی چې د دې نعمتونو نسبت یې غیر الله ته وکړو، بوتانو ته یې نسبت وکړو. دوه کارونه یې کړي. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، نو وسکول هغې ته الله جامه د لوږې او د یرې، بما كانوا يصنعون، په سبب د هغه کارونو چې هغوی کول. که خیال وینو زموږ په دې ملکونو کې هم دغه دوه غټې مسلې دي، الجوع والخوف. لوږه، یره، بدامني او غریبي. یو وجه دا ده د الله د نعمت ناشکري. او بله وجه کوم ځای کې تېره شوې وه سورة الانعام کې، توحید. نو د توحید کمی دی نو ناشکری ده، د هغې د لاسه دا د الله عذابونه دي. ولقد جاءهم رسول منهم، او یقینا راغلی و هغوی ته پیغمبر د هغوی نه، فکذبوا، نو دروغجن وې هغوی هغه ته، فاخذهم العذاب، نو راونیول هغوی لره عذاب، وهم ظالمون، وغوی ظالمانو. ځان سره ظلم وکړو، پیغمبر ته دروغجن وي. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، نو خورئ د هغې نه چې درکړي تاسو ته الله حلال پاک. واشکروا نعمت الله، او شکر ادا کوئ د نعمت د الله. إن كنتم إياه تعبدون، كي تاسو خاص غلر بندگی کوي. دا هغوی په شان به نه کېږي چې ناشکري کوي، بل دا چل به نه کوي چې د ځان نه به حلال او حرام نه جوړوي. حرام هغه دي چې الله حرام کړي. إنما حرم عليكم الميت، یقینا الله حرام کړي د بتاسو مرداره، والدم، او وینه بیدلی شوي، ولحم الخنزیر، او غوښه د خنزیر، وما أهل لغیر الله به، او هغه چې اواز اوچت کړی شي په هغې باندې د غیر الله دپاره، یا اواز اوچت کړی شي د غیر الله دپاره، به په هغې سره. فمن اضطر غیر باغ، نو څوک چې مجبور شو چې نه دی طلب کوونکی د مزې، ولا عاد، او نه دی زیاتې کوونکی، فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله بخونکی رحم کوونکی دی.
داسې ایتونه مخکې تېر شوي. اچ تاسو پوهېږئ که نه؟ واضحه ده. اوس یې الله منع کوي د دغې نه چې له ځان نه څه شی حلالوي او حراموي. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب او موایي هغه شی او موایي هغه شي ته چې بیانوي ژبې ستاسو دروغ. هذا حلال وهذا حرام چې دا شی حلال دی او دا حرام دی. لتفتروا على الله الكذب د دې دپاره چې جوړ کړئ تاسو په الله باندې دروغ. لازم به دروغ جوړوئ ځکه چې تحلیل او تحریم د چا کار دی؟ د الله کار دی. تاسو هغه شی حرام کو چې الله حلال کړی دی او الله حرام کړی تاسو حلال کو، دروغ به جوړوئ. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون یقینا هغه کسان چې جوړوي په الله باندې دروغ نشي بچ کېدی یا نشي کامیابېدی. متاع قلیل د هغوی دپاره مزیدي لګي. ولهم عذاب الیم او هغوی لره عذاب دردناک دی. او دلته اوس یو سوال راغی چې تاسو وایئ چې دا څیزونه حلال دي او په ځان یې مه حراموئ د ځان نه، حلال د ځان نه مه حراموئ. نو یهودیانو باندې چې تورات کې بعض څیزونه حرام هغوی په ځان حرام کړي نو که موږ یې حرام کړو نو څه چل دی؟ په دې کې څه نقصان دی؟ الله جواب کوي چې دا به موږ حرام کړي او د هغوی د زیاتو د لاسه حرام شوي دي. وعلى الذين هادوا حرمنا او باغ کسانو باندې چې یهودیان دي حرام کړي دي من ما قصصنا عليك من قبل هغه څه چې بیان کړي دي موږ تا ته مخکې د دینه. او بعض علما وایي دلته الله نعمت رایدي دي امت ته چې ګوره ستاسو دپاره ما ډېر څه حلال کړي دي چې هغه ما په یهودو باندې حرام کړي وو. د الله احسان دی. وما ظلمناهم او ظلم نه دی کړی موږ په هغوی په چا؟ په یهودو. ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر هغوی د نفسونو خپلو سره ظلم کوو. صورت په آخره کې چې ردو شو په دې شرک باندې په قسمه قسم طریقو سره الله دعوت ته توبې طرف ته ورکوي. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة بیا یقینا رب ستا هغه کسانو لره چې کړي د بدي په ناپوهۍ سره. ما یو فایده ذکر کړې وه په ناپوهۍ سره چې څوک هم ګناه کوي د ناپوهه دي. ځکه که موږ داسې ونه وایو نو بیا توبه د هغه چا قبلیږي چې هغه ناپوهه او چې پوهه اب نه قبلیږي. نه، هر سړی چې ګناه کوي د جهالت کړی دی چې دومره عظیم رب د هغه لحاظ یې نه دی کړی، دغه جهالت دی که. ثم تابوا من بعد ذلك بیا یې توبه ویستلې د وروستو د دې نه. واصلحوا او عمل برابر کړی دی. ان ربك من بعدها لغفور رحیم یقینا رب ستا وروستو د دې نه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی. داسې مهربانه رب دی. دعوت یې د څه طرف ته ورکو؟ توبې طرف ته. نو اوس وایي توبه وباسئ او راشئ د ابراهیم علیه السلام حقیقي لار راونیسئ. او خو به دعوې کولې که نه چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو. الله وایي دعوې پرېږدئ خو لارې راونیسئ. نو ځکه د هغه ذکر کوي. ان ابراهیم کان امه یقینا ابراهیم علیه السلام و امت یا و امام قانتا لله تابدار د الله حنیفا کلک موحدو ولم یک من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه شاکرا لانعمه شکر ویستونکی او د نعمتونو د الله. ګوره او دوی شکر نه دی ادا کړی. مخکې د کلي خبره وشوه که نه
الله ویا خو شکر ادا کو. اجتبا غوره کړی و هغه وهداه الى صراط مستقیم او هدایت ورته کړی و لارې نیغې ته. وآتیناه فی الدنیا حسنه او ورکړی و موږ هغه ته په دنیا کې ښایسته ژوند. وإنه في الآخرة لمن الصالحين او یقینا هغه به په آخرت کې د نیکانو نه وي. صرف دنیا یې نه ده ښایسته بلکې آخرت یې هم ښایسته دی. نو ځکه وي تا ته وایو چې ته تابعداري کوه. ثم اوحینا الیک بیا وحی وکړه موږ تا ته ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا چې روان شه په دین د ابراهیم علیه السلام پسې چې کلک موحد وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو نه. یهودو به اعتراض کو چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې خو د خالي د ورځې تعظیم و، نو تاسو څنګه وایئ چې موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو؟ ولې د دې ورځې تعظیم نه کوئ؟ الله پرې رد کوي چې دا خبره صرف په هغوی لازمه شوې وه. د خالي د ورځې تعظیم په هغوی لازم شوی و د هغوی د اختلاف د لاسه، ځکه چې هغوی ځان له د هفتې د ورځ په خپله غوره کړې وه، جمعې ورځې پرېښودې وه، او نصاراو اتوار ورځ غوره کړې وه، جمعې ورځې پرېښودې. الله دې امت ته شرف ورکړو چې د جمعې ورځې ورته نصیب کړي. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه یقینا مقرر کړی شوی و تعظیم د خالي د ورځې په هغه کسانو چې اختلاف یې کړی و په هغې کې. وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه او یقینا رب ستا به خامخا فیصله کوي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت. فيما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو. هلته به بیا پته لګي. نو الله پیغمبر ته وایي چې ته دعوت جاري ساته. دا اعتراضات به کېږي. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه دعوت ورکوه لارې د رب ستا ته په حکمت سره. حکمت لنډ تعریف دا دی مناسب ځای کې مناسب خبره او مناسب کار په حکمت سره. او بعض علماوی بالحکمه معنا په قرآن او په حدیث سره دعوت کوه. دا هم صحیح خو چې داعي حکیمي نو کار مخکې ګوی شي، او چې داسې ساده ګل غونته کي نو کار ورانه. دعوت حکمت غواړي، پوهه غواړي. ځوانانو سره دعوت یو طریقه ده، بوډاګانو سره بله طریقه ده، زنانو ته د بیان یو طریقه ده، ماشوم به په بله طریقه پوهه کې. یو د الله نه ډېر چې لرې تللی دی هغه ته به په جدا طریقه دعوت کې. یو دینداره سړي نه غلطي وشو هغه ته به په بله طریقه نصیحت کې. مور پلار ته به په بله طریقه کې. عالم سره به ځان له طریقې. د حکمت غواړي. والموعظة الحسنه او په نصیحت ښایسته سره، په ښایسته طریقې سره نصیحت کوه. یعنی داسې نه ده چې داعي او عالم د اول پیر نه چې دی په دې کرسۍ کښېني چې یاره دا ما ته چې څومره ناست دي ټول زما دشمنان ناست او ورځب. نه، دا ټول د الله بندګان ناست دي او دې ټولو به الله زموږ نه تپوس کوي او په دوی باندې زړه سیزل پکار دي. نو چې زړه پې سیزي نو په ښایسته طریقې سره به یې پوهه کوي چې دوی څه شي، دوی پوهه شي. دا نه چې نه دي د خبرې سر معلوم دی او نه یې خپې معلومېږي، او دا درز دي د سپیکر نه جوړ کړي. خلک د حیا د لاسه ناستي او چې راوځي ټول یو بل ته ګوري، شیشاري وکړي څه پوه شوي که او نور دغه غربا جوړه نور خو پوه شوي نه یو. بس نو چې دومره د خلک ناستي نو د دوی په تا حق دی چې ته څه وکړې په ښایسته طریقې سره پوه. دا د مسلمانانو سره.
وجادلهم بالتي هي احسن او باس کو د دوی سره په هغه طریقه چې ښایسته ده. نو د کافرانو سره بیا بحث دی، بحث بم پس کې په ښایسته طریقې سره وکې. ته د اسلام دفاع کې لګیایې، ګډې وډې به نه وې. نن سبا خو چې مسلمانان خپلو کې باز شروع کړي مناظره، ته به چې دا چې ته یو بل یعنی یو په یو کافر لګیا دی او بل په بل کافر لګیا دی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، یقینا رب ستا ښه پوه دی په هغه چا چې ګمراه کېږي د لارې د هغه نه. وهو اعلم بالمهتدین، او هغه ښه پوه دی په هدایت موندونکو. یعنی ستا کار څه دی؟ په ښایسته طریقې سره دعوت. الله ته پته ده چې څوک یې مني او څوک یې نه مني. نو دعوت کې داسې هم کېږي چې تا ته به خلک کنځلې هم کوي، بدې ردې به وایي، ګزار به کوي. وإن عاقبتم، او که بدله اخلئ تاسو، یو سړی وي زه بدله علم، ظلم ورسره وشو، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نو بدله واخلئ په مثل د هغه تکلیف چې درکړی شوی تاسو ته. زیاتې پکې کولی شي؟ نشي کولی. تا سره چې کوم زیاتې شوی دی او ته یې بدل لري، د هغې هم راغستی شي. خو یو بله لار هم ده، ولئن صبرتم، او که صبر کوئ تاسو، لهو خیر للصابرین، نو خامخا دا ډېره غوره ده صبر کوونکو لره. صبر د بدل اخیستو نه غوره دی. اگر که بعض جاهلان به تا ته څه وایي؟ بې غیرته دی. خو دا جاهلي او درون سړی د هغه په نظر کې به ته درون شي. خو چې درونی که نه، خو سپک ته ته درنېږي نه، ځکه چې سپک ته به هله درنېږي چې د هغه د کارونو په شان سپک کار وکړي. نو پرېږده خلک چې خلک هر څه وایي، الله وایي دغه کار غوره دی. واصبر وما صبرك الا بالله، او صبر کوه او نه دی صبر ستا مگر په مرسته د الله سره دی. او دا یقیني خبره ده. دا دومره غټ صبر د 30 کاله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی، نو دا د الله د مرستې نه بغیر نشو کېدی. ولا تحزن علیهم، او مغم جنکیږه په دوی باندې. ولا تك في ضيق مما يمكرون، او مکیږه په تنګسیا کې د هغې نه چې دوی څه چلونه جوړوي. انسان د انسان تنګیږي، خفه کېږي، الله ولا تسلي ورکوي. ان الله مع الذين اتقوا، یقینا الله ملګری دی د هغه کسانو چې تقوا کوي. الله تسلي ورکوي چې دوی په دې چلونو او په دې خبرو سره مه خفه کوه، زه ستاسو ملګری یم، الله زه د تقوادارو ملګری. والذین هم محسنون، او د هغه کسانو سره چې هغوی ښایسته عمل کوونکي دي. نو الله ملګری د چا دی؟ د تقوادارو او د ښایسته عمل کوونکو. السورة اولنی آیت څنګه دی؟ فلا تستعجلوا، تعدی مه کوئ. دلته وایي واصبر، او څه کوه؟ صبر کوه. نو سورت په اول سر کې تا ته وایي تعدی مه کوه، تعدی ښه خبره نه. نو آخره کې ته څه وایي؟ صبر کوه، او لهو خیر للصابرین، او دا کار غوره دی صبر کوونکو لره. سبب انشاءالله د سورت بني اسرائیل نه شروع کوو، او تاسو به په دې طریقه باندې نن پوه شوي یئ. طریقه به هم دقه شی دی، ځکه چې اوس ورځې لګي دي او سبق ډېر دی. الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.